زه احتجاج کې د خپل ځان تر حده ځکه اوسم زما هیڅ وس نه وي چې څوک له ګریوانه ونیسم د پښتون ژوبله کې ملاتړ چې د اغیارو کوي زړه خو مې غواړي چې اول دا پوښتنه ونیسم الله دې خیر وکړي د زړو نقصان ته ورسېده الیاس صاحب الله دې خیر وکړي د زړو نقصان ته ورسېده حالې ونی چې د ځوانۍ میدان ته ورسېده الله دې خیر وکړي د زړو نقصان ته ورسېده حالې ونی چې د ځوانۍ میدان ته ورسېده او نادانه زړه ورته اظهار د مینې نه و پکار نادانه زړه ورته اظهار د مینې نه و پکار وړه کیسه وه څومره لوی خفګان ته ورسېده نادانه زړه ورته اظهار د مینې نه و پکار وړه کیسه وه څومره لوی خفګان ته ورسېده او چې ژوند څنګه کیږي اوس هغه راته چلونه ښیي ژوند څنګه کیږي اوس هغه راته چلونه ښیي زمونږ په سر چې لاړه وم اسمان ته ورسېده ژوند څنګه کیږي اوس هغه راته چلونه ښیي زمونږ په سر چې لاړه وم اسمان ته ورسېده او شعر ده چې هسې ابسته نمر په ګوته باندې نه پټوي هسې ابسته نمر په ګوته باندې نه پټوي اوس خو کیسه د کلي هر انسان ته ورسېده شعر ده چې اقرار یې نه وکړو خو غلې له انکار چې شوله اقرار یې نه وکړو خو غلې له انکار چې شوله د یارانۍ لمې بیا امکان ته ورسېده اقرار یې نه وکړو خو غلې له انکار چې شوله د یارانۍ لمې بیا امکان ته ورسېده او شعر ده چې قربان دې شم زما د زړه بېقراري دا وایي قربان دې شم زما د زړه بېقراري دا وایي په سترګو رب کې چې تر څنګ جانان ته ورسېده او شعر ده چې هیڅ وسې نه و چې رقیب خلاف غږ پورته وی هیڅ وسې نه و چې رقیب خلاف غږ پورته وی ګنې څو ځله یې کیسه زبان ته ورسېده هیڅ وسې نه و هیڅ وسې نه و چې رقیب خلاف غږ پورته وی ګنې څو ځله یې کیسه زبان ته ورسېده او عمر صاحب اخري شعر ده چې ابراره ښکاري د راتلو وعده یې بیا ماته کړه ابراره ښکاري د راتلو وعده یې بیا ماته کړه ځکه چې شپه خو د سحر اذان ته ورسېده ابراره ښکاري د راتلو وعده یې بیا ماته کړه ځکه چې شپه خو د سحر اذان ته ورسېده بس ډېره مننه زما د فکر په مرغه پورې وزرې نشته زما د فکر په مرغه پورې وزرې نشته چې تر تا ورسیږي توان یې دومره لرې نشته شعر ده چې انجام یې بد دی سر به خورم نصیحه پته ده خو انجام یې بد دی سر به خورم نصیحه پته ده خو د عشق مذهب کې بیرته تلو کیسې هیڅ چرې نشته څوک یې بیخي چې د اوربشو نرخ نه خبروي څوک یې بیخي چې د اوربشو نرخ نه خبروي هغو سره معمولي وخت د یوې خبرې نشته پښتني نه دي د عزت دکانداري چې کوي پښتني نه دي د عزت دکانداري چې کوي په پښتنو کې بې حیا داسې تورسرې نشته چې عیش پرستی ده دا مزل د عشق نشي کېدی عیش پرستی ده دا مزل د عشق نشي کېدی چې تر منزل پکې بیخي کنډې کپرې نشته شعر ده چې دلته په ټول کلي وبا د بدامنۍ خواره ده عمر صاحب دلته په ټول کلي وبا د بدامنۍ خواره ده خونې خالي دي ځکه څوک پکې د یارې نشته اخري شعر ده چې ته یې ملې
الهی د ابرار نشته پروا چې تی ملی الهی د ابرار نشته پروا که د بل چای څنګ کې زور نشته لښکرې نشته څوک چې تلمینس کې د بیلتون بادونو خټې ساتي څوک چې تلمینس کې د بیلتون بادونو خټې ساتي هغه د راز کیسې به څنګه له چا پټې ساتي شمیر صاحب د هغو خلکو یارانې دې بس الله حافظ شي د هغو خلکو یارانې دې بس الله حافظ شي چې له یو بل په زړه کې تل فکر د ګټې ساتي لکه د شمې به د خپل اور نه انجام ته رسي لکه د شمې به د خپل اور نه انجام ته رسي څوک چې د بغض او کینې زړه کې سکاروټې ساتي شعر ده چې نن چې د وخت په آواز پورته نشي ننګ ونه کړي نن چې د وخت په آواز پورته نشي ننګ ونه کړي پښتانه بیا کوم وخت زور او خپلې مټې ساتي نن چې د وخت په آواز پورته نشي ننګ ونه کړي پښتانه بیا کوم وخت زور او خپلې مټې ساتي او چې محبت کوي ګیلې د ناکړدو سمانه چې محبت کوي ګیلې د ناکړدو سمانه څوک چې ټوپک ګرځوي بیا ورله پر مټې ساتي شعر ده چې د خوږې مور د دعاګانو ډال چې وي را باندې د خوږې مور د دعاګانو ډال چې وي را باندې بیا د پما د هر ستم نشانې رټې ساتي په معمولي خفګان چې سر ته کیسه وړي براره په معمولي خفګان چې سر ته کیسه وړي براره داسې سړي سره به څوک معاملې غټې ساتي